ژوند او زده کړه. په خاورو کې زر. درنو اوریدونکو سلامونه. کمپیوټر څنګه د خوښه ده چې خبرونه پیل کړو؟ خو لا یاده مې نه ایستلی. تا ته هم سلام. وعلیکم سلام. هو پیل کوي. د خبرونې په لومړی برخه کې د یوه داسې کس خبرې لرو چې د خپلو کاري همسیالانو په پرتله ډیر عاید لاسته راوړي. په ساري خدمات کې په ورځ کې 15,000 افغانۍ عاید ترلاسه کولی شي. زه به هم د هغه هیواد په اړه معلومات ولټوم چې تر ټولو زیات فرش تولیدوي. زه به هم د دوهمې برخې نه یو څه اوریدونکو ته واوروم. دا شیرخ ما جوړ کړی د پچل نه پیغام دا نه جوړیږي. د وای دې کې لګ مالګه واچو د قالب شاته. شیریخ د ګرمۍ موسم خوراک دی. نو زه به هم یو داسې هیواد په اړه معلومات پیدا کړم چې تر ټولو زیاته بوره تولیدوي. آفرین کمپیوټره چې دومره پوه شوی په شیریخ کې هم له بورې کار اخیستل کیږي. په پای کې د یوه داسې میرمنې کیسه لرو چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې، خو له دې سره سره یې د خپلې لور د زده کړې اړتیاوې پوره کړې دي. انسانان تل د پرمختګ او ښو عایداتو د لاسته راوړلو هڅه کوي چې په دې کار سره کولای شي خپل اقتصادي وضعیت ښه کړي. د عایداتو او د مشتریانو غوښتنو اړتیا ترمنځ اړیکې ته پام کول د اقتصادي فعالیتونو لپاره مهم ګڼل کیږي. زموږ همکار عبدالمطلب جواد له یو داسې چا سره مرکه کړې ده چې په یاده برخه کې له پوره دقت کار اخلي او د مشتریانو غوښتنو ته ډیره پاملرنه کوي. دا چې کوم کارونه کوي په مرکه کې به واورو. اول کې د شیخ خپل نوم راته وایي. نوم مې حشمت الله ده او د قلم منځلو برخه کې موږ خدمات وړاندې کوو. دوه ډول منځل کېږي، یو ساري خدمات دی، بل عادي دي. ساري خدمات چې دی په یو ساعت کې تر سره کېږي، وچیږي قرن دستګاه دی. دا څرنګه کېدای شي چې یو فرش په یو ساعت کې هم ومنځل شي او بیا وچ شي؟ ځکه چې د بورسا دستګاه ده چې هغه یې مینځي او د وچکون دستګاه ده په هغه اوبه پاسي او یو 3% ډیر خفیف نام پکې پاتې کېږي. بیا موږ لمر ته چو دا راته وخی چې دغه دستګاه څرنګه کار کوي او څرنګه فرشونه دلته ځای کوي. دا خوشکون دستګاه چې دا د میل ده، دا موږ فرمایش ورکړی چې موږ ته جوړ کړی ده. دا د ټانګ وسپنه ده او دا قلنه نه تخریبي ډیر په خواجه وچی او بعضی قلنونه دی په منځ کې مثلا قات یا ماچی وي په منځ کې هغه د ترمیم وای شي تر یو حد پورې. دلته ټایمر لري 15 دقیقې چو وه او بل رقم ټایمر هم لري چې مثلا ټایم زیات کې هغه د موثریت نه لري. تاسو مخکې ویل چې دا د نیم ساعت نه ډیر د لمر ته اوروي کنه او لمر ته ضرورت لري. کبه لمر نه وسنګه کېده کا وریځ اسماني په آزاد هوا کې اورو او کچیر باراني هوا وي. مونږ انګر لرو د وسپنې عین پوش ورته وي دیغه لاندې اورو، فقط هغه باد او شمال چې پرازي هغه نامي وچی. دغه انګیزه د کومه شو چې تاسو دغه فرشونه په یو ساعت کې ومنځي او مشتری ته تحویل کړئ؟ دا تقاضا د مشتریانو و، ځکه چې مونږ په بازار کې ولې د چنور شرکتونه د ماشینونه نو وارد کړي. مونږ په دې تحقیق وکړ او دا ماشینونه وارد کړه چې کار آسان شي او د مشتریانو هغه رضایت حاصل وي. دا چې په یو ساعت کې د یو فرش منزل کیږي، مثلا یو 12 متره فرش په څومره تاسو منځي؟ متر مربع مونږ 50 افغاني مینځو. ایرانی او ترکی او وطني 80 افغاني قیمت لري متر مربع، ځکه چې رنګ کارت پیغه کې استفاده کیږي. کوم مشتریان چې ساري خدمات استفاده ورنه کوي مونږ هغه ته په هر متر کې 15 افغاني تخفیف ورکوو، ځکه چې د مونږ ترانسپورت هغوی نه مصرفي ځان سره. کله چې به وشي چې سو مشتریان براشي یا یو مشتری به سو فرش راولي، بیا هم تاسو کولای شئ په یو ساعت دغه فرشونه ومنځي؟ فرشو ته دا چې ډېر می مشکل نشته، ځکه چې خوشکون 15 دقیقې خپل کار کوي، قالنی وچی او د منځلو پرسونل چې دا غوي خپل منځل کوي. په نوبت همداسې خوشکون کې چې واچي 15 دقیقې بعد هر قلنه وچیږي. دا چې تاسو دغه فرشونه په یو ساعت کې منځي او مشتری ته بیرته ورکړي، کوم تاثیر په نورو مشتریانو کې هم لرل؟ دا ډیر مثبت تاثیر درلوده. د مونږ ډیرای مشتریان مونږه معرفي کړي خپلوانو ته ورته ویلي دي چې دوی مثلا په یو ساعت منځي هم بیرته وش تحویل کوي پاک ستره. نو ډیر مشتریان د مونږ ناراضي دي او مونږ معرفي کوي. دا چې تاسو دغه فرشونه په یو ساعت کې منځي څومره عاید لري د دغه لرینه؟ لاس فرچ کې چې مونږ وړتیا لرو په ساري خدمات کې په ورځ کې
15,000 افغانۍ عاید ترلاسه کولی شي. دغه سری خدمات چې تاسو وړاندې کوي او په یو ساعت کې مشتری ته فرشونه بیرته ورکوي، کوم خاص مصرف هم لري؟ نه، خاص مصرف نه لري. موږ مشتری ته حتی تخفیف هم هغوی ته ورکوو په دغه سری خدماتو کې. دا دستګاه چې تاسو ویل چې 90% وچوي فرشونه، څو مصرف شو دا باندې؟ د دې مصرف 15 لک افغانۍ شو. څو نفر دلته مصرف ده؟ 15 کسان په شو د برخ کې دي او 3 نور کسان په کنټرول کې دي. 4 کسان شپې شفت کې، 4 کسان ورځ شفت کې، 4 کسان ترانسپورت کې ځکه چې 2 موټر دي او 2 کسان د کنټرول د کیفیت قانونونه چک کی او جمعوري وکي. دغه ځای چې زه وینم ډېر غټ ځای هم دی، دغه انګرونه هم دي. څو په کرایه ورکړي د دې ځای نه؟ د دې ځای نه موږ تقریبا 40,000 افغانۍ د میاشتې کرایه ورکوو ځکه چې 2 ویلې دي، تقریبا 1.5 جریب ځای ده. موږ جنریټر هم اخیستی ده، په ورځ کې 15 تر 40 لیټره پورې موږ ډیزل په هغې کې مصرفوو. کمپیوټره اوس دا راته ووایه چې هغه کوم هیواد دی چې د نړۍ په کچه زیات فرش تولیدوي؟ یو له دغو هیوادونو څخه امریکا ده. امریکا په کال کې څومره فرش تولیدوي؟ 3 میلیونه 12 متره فرش تولیدوي. دا خو ډیر زیات دی. د یو داسې ستر ښار چې 3 میلیونه خونې ولري هغه ټول فرش کولی شي. دا هم راته وایه چې دا فرش د نړۍ څو سلنه جوړوي؟ د 2014 کال د اعمارو له مخې تقریبا د ټولې نړۍ 28% د فرش تولید جوړوي. مننه کمپیوټر. درنو اوریدونکو، په کاروبار کې د سنجش ترڅنګ د مهارت درلودل هم خپل ارزښت او د کاروبار د کامیابیدلو لپاره مهم رول لري. نن سبا هوا یا موسم د ګرمۍ لوري ته روان دی او ورځ تر بلې هوا ګرمیږي چې په ګرمه هوا کې خلک د یخو خوراکونو مینوال وي چې یو شمېر کاروباریان هم موسم ته په کتو سره له خپلو شته وسایلو د داسې خوراکونو په چمتو کولو بوخت وي چې هغه ډیر مینوال ولري. دا چې د ګرمۍ د موسم او د مهارت درلودل څه اړیکې سره لري، زموږ همکار له یوه داسې چا سره مرکه کړې ده چې د ګرمۍ د موسم پر رارسېدو یې له زده مهارت نه کار اخیستی، ځان او نورو ته یې د کار عواید زمینه برابره کړې ده. دا چې څه کوي، مرکې ته بې غوږ شو. بیا بچه بابا صاحب نوم دې راته وایه. اول نوم محمد غوث دی ورور. دغه شیریخ جوړه وروره خلک ته. دا پالکونه که ګورې وروره دا واوره ده. اول واوره اچوو، دې واوره پس مالګه اچوو، که دا شودې اچوو لږ همداسې تاو کړو، دا قالب یخېږي که یخ شي دا شودې همداسې د دیوالو ته جګه وګوره. اوس شودې مې جګ کړی دی دغه دیوالو ته. خپل کار هم وکړه صاحب، وخت لري یو څو شیبې لاړ شو دننه خبرې کوو. صرف یو 2 دقیقې دا 15 کسانو ته شیریخ وباسم زورو. حاجي صاحب تر هغه پورې زه 2 مشتریانو سره خبرې کوم، وروسته به زه او ته نورې خبرې کوو. نوم دې راته وایه. شمالي. دلته څه کې صاحب؟ شارکار خواته چکري راغلی و، بیرته زو کور ته دلته راته اوسېدو. ښه ځای ده. شیریخ ته راته اوسې؟ هو شیریخ ته راته اوسېدو. پخوا هم دلته خوړلی و؟ هو پخوا هم خوړلی و. خوند یې څنګه؟ ښه ده، بالکل ښه مزهدار. تاسو نوم راته؟ عزت الله پروان ولایت. دلته څه کوي اوس؟ چکر ته راغلی و، دوی شیریخ په ځای ته راته شیریخ لپاره مې شیریخ وخورو. ډېر ښایسته شیریخ ده. تجربه درلودل؟ او مخکې هم خوړلی ده، اوس بیا راغلو بیا ورته ما ده بیا به وخورو. مننه، خیر اوسې. حاجي صاحب زه او ته خپلې خبرې بېرته شروع کوو. څرنګه دغه فکر تا ته پیدا شو چې دغه مهارت به زده کړې؟ دلته خلق ډېر راتلو، مې زموږ وطندار دغه شیریخ پزي جوړ کړو. مې راځه دا کار دلته جوړ کړه، دا سړک لوی سړک دی، خلق دې ته ودرېږي زیاته. همدغه فکر مې شو که دا شیریخ پزيګانې ما جوړ کړه. مې 2 کاله را سره استاد او په استاد نه دا 3 کاله دی که زموږ خپله دا چلو. څرنګه مو دغه مهارت زده کړه؟ هم شاګردي مې کړې ده، هم تجربه اوس لرم. پخوا څه کار کول؟ موږ دې نه مخکې وروره زموږ دا ټول کسب کړی دا ترکاري کسب و. دې که زحمت هم دومره ډېر نه دی. حاجي صاحب دغه شیریخ جوړولو ته څه شي ته ضرورت ده؟ دې کې خو شودې پکار دی، چینی پکار دی، الایچي پکار دی، دا ګلاب عرق ورته وایي، دغه بوتلونه که دی دا ورته پکار دی، دې کې اچول کېږي. دغه کار د کوم ځای نه شروع کېږي او تر کومه رسېږي؟ هغه څوک چې شاګردي کوي. دا که کوم یو موږ دلته ځان ته شاګرد راوړو وروره، دې باندې خو موږ اول دا واوره ماوره دا کارونه کوو، که ماوره واد کړي، دا قالب ورته ښه برابر جوړ کړي،
داسې یو شاګرد دی که ښه تګله شاګرد دی که دا واوره مات کړي استاده دا قالبونه شاته ډک کړي دې ته شوده واچوي ښه تګله لکېږي دا قالب ښه په سنګتره تاو کړي زه دې لاس کې مثال مالګه خوري نور موادونه زه یې واوره لاسونه په ښه پاک وینځي بېرته قالب ته ودرېږي دا تاو کړي ښه شیریخ. آیا دغه کار سره کومه ستونزه سره هم مخ وئ؟ پاکستان ته راغلم هلته مسافري و ما ځان ته یو کراچۍ جوړ دیگه ما دا شیریخ پخول دا به هیڅ نه سختې ده وروره یو دوست لاړم ما دا شیریخ ما جوړ کړی د په چلې نه پیږم دا نه جوړېږي وایي دې کې لږ مالګه واچوه دا قالب شاته دا به ښه کلک راځي څنګه رالم دا سړی راته ویل مالګه واچوه دې کې ما مالګه واچوه څو پېرې کې مې تاو کړو دا شیریخ ډېر کلک شو همدغه وروره چل زده شو. دغه لارې نه څومره عاید لري؟ ولا وروره د ورځې 3000 2000 4000 دا که جمعې ورځ چې تر 5000 روپۍ پورې مونږ ته عاید راځي. خلک جمعې ورځ د هر خانه چکر ته راځي اوس د توتو میله کېږي هر یو دلته توتو میلې ته راځي اخوانه خپل حیوانانو سره وګوره موږ ځایونه جوړ کړی دی که زنانې دپاره بیل نارینې دپاره بیل هر یو اطاقونه بیل دی. په ورځ کې څومره مشتریان لري دلته؟ والا داسې ورځ کېږي که 300 دانې هم کېږي داسې ورځ کېږي 100 دانې هم کېږي که هوا یخې بیا داسې ورځ کېږي 50 کسان هم راځي. د کوم ځای نه راځي دلته؟ د قندهار نه راځي د کابل نه راځي د ننګرهار نه راځي د مزار شریف نه راځي وروره که د هر خوا نه تېر شي خپل حیوانانو سره خپل ورونو سره بس میله کوي بیا ځي. څه توپیر لري تاسو شیریخ د نورو نه چې تاسو دلته وایي چې دومره مشتریان لري؟ داسې چل د کوروره که هر چېرته ښه اخلاق ښه شی خلک ښه شی ته ځي مونږ خلک سره اخلاق هم لرو ښه شی هم ورکو کمه پیسې هم ترې اخلو. شوده د کلي نه راټولو وروره. مجموعاً څو شاګردان لري تاسو؟ مجموعاً داسې ووایه که ټول 10 کسان دلته مونږ یو. له هغه وخت نه چې دغه مهارت تاسو زده کړه اوس مو ژوند څنګه ده؟ اوس ژوند مو ډېر ښه دی وروره خدای نه شکرګزاره هستو خدای مهربان دی هر څه لرو او شکر روز و روزګار هم ښه چلېږي په خوشحالۍ باندې. کمپیوټر اوس نو دا راته وایه چې د نړۍ تر ټولو ډیره بوره کوم هیواد تولیدوي؟ هندوستان. په کال کې څومره بوره تولیدوي کمپیوټر؟ په کال 2022 کې تقریبا 15 میلیونه ټنه. کمپیوټر څومره چې خبره یم سږ کال هندوستان د نړۍ یو له ډیر نفوس لرونکو هیوادونو څخه شمیرل شوی دی. نو له دې بورې نه څومره خپله مصرفوي؟ له نیمایي ډیره برخه یې په هیواد کې دننه مصرفیږي. ښه یعنی نیمه نوره یې نورو هیوادونو ته صادروي. مننه کمپیوټره. درنو اوریدونکو اوس د کیسې واره رسېدلی دی په ګډه به یې واورو. زما خوښ یم پټخو یې اغوندې دا زما لور مکتب ته مې پرېښوده خو د دې نه پټ مې لېږله مشکلاتونه خو ډېر راباندې تېرې شو. همداسې کله یو څپلۍ په لاس کې به و یو په پښو کې به و دا به مکتب ته روانه و. ملګري دا صنفیان په باندې رشخانده موهله چې ته کولی نه شې بیا کښېنه کور کې نو چې ته راځي دا چې کوي په سرو اوښکو باندې به راتله کور ته. مور یې وایي زه نور نه ځم بس ته لاما زوی څومره سخته راباندې تېرېږي او بې تعلیمه دې نه پرېږدم تعلیم در باندې کوم. 2 چرګې مې اخیستې مې لوی کړې مې دي هګۍ اچولي هغه مې ټول کړې مې دي. یو ښځه راغله موږ ته ویل چې راځه چې درته تا در کوم کمیسونه شان چې جوړوي او څه زما ته هم ګټه پاتې شي اوس تا ته پاتې شي. خرڅ کړې مې دي د لورکۍ ته قلم کتابچه یو شی پر شی مې اخیستې دي بوټ چپلک دا کونه پروشي کې ګرځېدم کوم ارزانه لاس ته مې راتلل دا جګې بیا هم خوشحاله به و بیا روانه به و مکتب ته. درنو اوریدونکو تاسو په لومړی برخه کې د یوه داسې چا خبرې واورېدې چې په یوه ساعت کې یې فرشونه مینځل او له دې لارې یې ښه عاید ترلاسه کولو او په دوهمه برخه کې مو د دې په اړه خبرې وکړې چې یو کس د شیریخ په چمتو کولو او پلورلو توانېدلی و چې ښه عاید ترلاسه کړي ځان او نورو ته یې د کاروبار زمینه برابره کړې وه. که تاسو هم په خپل کاروبار کې بریالي وئ او ښه ګټه مو کړې وي او غواړئ چې تجربه مو له نورو خلکو سره شریکه شي موږ ته په دې شمیره زنګ ووهئ 002401501. دا خبرونه زموږ همکار عبدالمطلب جواد د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلي او جوړه کړې وه. تر بیا ښې چارې.